د ټولو نه اول خبره دا ده چې په سوات او بونیر ثوابي یا نورو علاقو کې چې کوم سیلاب راغلی دی دا د څه وجې نه راغلی دی؟ دا د الله عذاب دی او که د الله عذاب نه دی؟ ورونو دا د الله تبارک وتعالی عذاب دی د ژوندو دپاره. ځکه چې کله ته الله تبارک وتعالی خفه کړې الله به تا خفه کوي. نو دا عذاب دی د ژوندو دپاره. کوم کسان چې په دې کې وفات شوي دي هغه شهیدان دي، هغه بختور خلک دي، هغه الله ته خوښ خلک دي. ځکه احادیث مبارکو کې راځي چې کوم انسان په اوبو کې وفات شو مړ شو دا شهید دی. نو په دې سیلاب کې چې کوم کسان وفات شوي دي دا شهیدان دي، دا د الله په نسبت باندې غوره او بهتر خلک دي. څومره غوره او بهتر خلک دي؟ دومره غوره خلک دي چې الله تبارک وتعالی زمون خدمت ته هم محتاج نه کړل. الله په سیلاب راوستل، وفات شو، شهیدان شو، د دغه تیګو د دغه خاورو د لاندې دغه قبرونه هم جوړ شو. غسل په دغه سیلاب کې الله په خپل دغه غسل وکړ. نه زمون غسل ته ضرورت راغی، نه زمون دفن ته ضرورت راغی، ځکه چې الله زمون نه خفه دی. الله زمون په لاس باندې دغه خدمت نه کول غوښتل. نو زمون خدمت ته پرې نه خودل، الله ورله په خپل په دې سیلاب کې غسل ورکړ، دغه تیګو د لاندې ورله قبرونه جوړ. دا الله ته بهتر او غوره خلق او الله ځان ته واغستل. غم چاته پاتې شو؟ غم ژوندو ته پاتې شو، غم ما او تا ته پاتې شو. وای الله موږ له دا غم راکړو ځکه الله خفه کړی دی، موږ الله غم جن کړی دی، موږ الله خفه کړی دی. نو چې کله ته الله خفه کړي الله به تا ضرور خفه کړي. بعضې خلک وایي چې دا د الله عذاب دی، نو دا عذاب په دې کافر ورې نه راځي، عذاب په مسلمان باندې به راځي. هغه پسې خو الله رسۍ پرانستې ده په کافر پسې، هغه دپاره خو په دنیا کې مزې دي. پلار د هغې بچي نه خفه کېږي چې کوم بچی ورته نازولی وي. هغه بچی چې معمولي غلطي وکړي نو پلار ته ډېره صدمه او خفګان رسي. کوم بچی چې د مخکې نه نافرمانه دی نو پلار وایي دا پکې هسې نه دی، دا خو هسې لوپر شی دی. خو چې کوم فرمان بردار او تابعدار بچی مې و هغه مې نافرمانه شو، پلار په دې خفه شي که خفه نه شي. الله تبارک وتعالی خفه کېږي د مسلمان نه. ځان ته د نبي علیه الصلاة والسلام امتي وایي او خلاف کوي د نبي علیه الصلاة والسلام، الله به د باندې عذاب نه راولي. لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي او خلاف کوي د دې کلمې، الله عذاب به نه راځي. نو دا د الله عذاب دی د ژوندو دپاره. باقي زمون سوات بونیر باجوړ داسې د پښتنو چې کومې سیمې او علاقې دي که سوچ وکړي الحمدلله په دې کې حیا او پرده د نورو علاقو نه ډېره زیاته ده، دینداري پکې ډېره زیاته ده. که مونځ ګورې په پښتنو کې دی، که روژه ګورې په پښتنو کې ده، بیا دا مشکلات او مصیبتونه او دا غمونه همیشه په پښتنو ولې راځي؟ زما ذهن کې یو څو خبرې راځي، دا لازمه نه ده چې ما سره د هر سړی په دې خبرو باندې متفق وي، خو ما ځان له سوچ کوم چې زمونږ په پښتون قام باندې د الله د عذابونه او د مصیبتونه همیشه ولې راځي؟ د ازمایښونه په موږ باندې همیشه ولې راځي؟ د ټولو نه لومړی او اول وجه چې زما ذهن ته راغله هغه دا ده چې موږ پښتنو کې د علماو ګستاخي ډېره ده. موږ پښتنو کې د علماو بېعزتي ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده. او احادیث مبارکو کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي چا چې د عالم سره دښمني وکړه د زما سره دښمني وکړه. چا چې د عالم بېعزتي وکړه حدیث مبارک کې راځي د نبي علیه الصلاة والسلام بېعزتي وکړه. او الله تبارک وتعالی فرمایي چا چې د نبی علیه السلام بېعزتي وکړه د زما بېعزتي وکړه. زمون پښتنو کې د علماو ګستاخي ډېره زیاته ده. تاسو به یو پنجابي چېرته نه لیدلی چې د هغه د خپل ملا سر په خنځیر پورې تړلی کلک کړی؟ تاسو پنجابي چېرته نه لیدلی چې هغه د ملا سر راغستی او په سپي پورې کلک کړی دی؟ داسې به تاسو چېرته یو پنجابي ډېر کم به چېرته داسې وي. هر ګناه پکې شته دی خو د خپلو علماو ډېر قدر کوي پنجابیان، ډېر عزت کوي، ډېر احترام کوي هر بل کوم سیوا د پښتون نه. خو تاسو خو خیال کړئ مخکې ورځو کې د سوات د یو ظالم قاري رالګېدلی او د یو حافظ قرآن یې شهید کړی. په سوات واقع تاسو ته یاد ده یو ظالم قاری راولګېد او د قرآن حافظ بچی شهید کو په والو والو. ما مې دا بد شوي دي، زما د مدرسې استاد هم دا بد شوي دي. ما مې دا قاری نه د قاری په جامه کې یو ظالم او د قاریانو د بدنامولو دپاره راغلی. زما مدرسو د ټول نه زیات د هغې مذمت کړی و، خو زمونږ پښتنو د هغې په اړه کې یو مدرسه یو عالم پرې نه ښود. د دې سیلاب نه مخکې لږ فکر وکړو د علماو کومه ګستاخي شروع وه په سوات بونیر باجوړ په پښتنو سیمه کې. ته سوچ کړی دی په نومې پټکي بېعزتي شروع وه. د دې کلي د دې علاقې د خلکو پوسټونه ما لیدلي دي چې الله ته مې د ملا نه خلاص کړه. ما به کتل او دا مې ښه په یو غور سره کتل. مې زما په مقتدیانو کې به یو تن داسې پوسټ چېرته نه کوي او مې په زما په مقتدیانو کې د یو تن پوسټ ما ولیدو چې د عالم خلاف یې کړی و. دا مې د الله سره وعده کړې وه که دغه مقتدي مړ شو د جنازې نه به یې انکار کړو، که د دغه مقتدي نکاح ولوم به چې بل څوک وله راوله. دا مې ویلو د خپلو مقتدیانو پوسټونه مې کتل په دې غرض چې زما په مقتدیانو کې به داسې څوک نه وي. او دې کلي کسان مې پکې لیدلي، د دې علاقې کسان مې پکې لیدلي دي. هغه د غني خان یو شعر دی ما له خو نور نه راځم په آخر کې داسې دی اخلاص مې د مولا نه کوي، که نه داسې دی؟
دا مې د دې علاقې د کسانو دغه شعرونه شیر کړي وو او هغه کسانو چې دغه مولا ورله یو څو ورځې مخکې نکام تړلی وه د عالمانو ګستاخي په موږ کې ډېره زیاته شوې وه دې ورځو کې د سوات د واقعین نه وروسته چې کله دغه قاري بې ضمیره دغه ظالم یو طالب شهید کړو که نه بیا موږ دې ته نه دي کتلي چې دا عالم دی او دا طالب دی او دا د قرآن حافظ دی لوی عالمان لوی بزرګان د هغې ګستاخي په موږ کې شروع شوه هرې مدرسې ته موږ په بد نظر کتل شروع کړو الله تبارک وتعالی به خفه کېږي که نه به خفه کېږي نو زما په ذهن کې چې زمونږ په سوات بنیر په دې علاقو باندې د پښتنو سیمه باندې دا تکلیفونه ولې راځي د هغې اوله وجه دا ده چې د علماو بېعزتي په موږ پښتنو کې زیاته ده د علماو ګستاخي په موږ کې ډېره زیاته ده او د عالم سره دښمني کول دا د الله سره دښمني کول دي نو یو زما په ذهن کې دا راځي چې د سیلابونو وجه په پښتنو سیمه کې هغه د علماو ګستاخي کول دي دویمه وجه چې په موږ باندې د الله دا مصیبتونه او د عذابونه ولې راځي دویمه وجه زما ذهن کې دا راځي چې د پښتنو سیمه کې زنا نشته بربندي نشته بې حیایي نشته بېلمازي نشته سود کول پکې ډېر زیات دی سود سوچ وکړئ که نه په دې خپل علاقه کې په دې خپل کلي کې سوچ وکړئ په دې بازار کې سوچ وکړئ څومره سود روان دی الله ما ته خبر رارسي د خپل کلي د دې علاقې خبر راته رارسي چې څومره کسان په سود کې ککړ دي څومره کسان سود کوي صرف دا یوه خبره ده چې پیسې جمع کړه حلال او حرام یې مه کوه خو پیسې جمع کړه زامنو نه مې اورېدلي دي مولوي صاحب پلار راته وایي چې پلان کې زامنو ته وګورئ څنګه پیسې ګټي تاسو هسې ناست موږ ورته وایو چې دا خو د سود دي چې تاسو د سود دا پیدا کړئ که نه ته د سود دا پیدا کړه چې هغه سود دي نو ته هم پیدا کړه خو پیسې پیدا کړه دویم زمونږ په علاقه او زمونږ په سیمه کې سود ډېر زیات عام شوی و درېیمه وجه چې د ظلم زیات هر هغه انسان چې د هغه ذره بر طاقت رسي که نه هغه خپل زور استعمالوي په کمزوري باندې ظلم او ستم څومره زیات شوی دی خو هغه په غټه سطح دی د زمونږ د ملک په سطح دی او که د عوامو په سطح دی که د ریاست د طرفه ظلم دی که د عوامو د طرفه ظلم زیات شوی دی ظلم ډېر زیات شوی دی الله په دې سوشل میډیا باندې یو ویډیو چلیږي یوه زنانه ده یقین په الله وکړي چې د هغې ویډیو ما کله کتلې ما ورته جوړوي دي زه د هغې ویډیو د پوره اورېدو طاقت نه لرم د هغې په هغې اواز کې دومره درد دی زموږ یوه خورکۍ ده په بوړکه کې پټه ده د خپل خاوند تصویر په لاس کې نیولی دی او ګرځي وایي ما له زما خاوند پیدا کړی سر وهلي به وهلي پسې ګرځي او د قرآن آیت وایي څنګه چې یعقوب علیه السلام به فرمایل چې یا اسف علی یوسف هی افسوس یوسفه و یعقوب علیه السلام په یوسف پسې غمجن ګرځېده زه خپل یوسف د ادارو نه غواړم زه په خپل یوسف پسې ګرځم څومره ظلم شروع دی بربریت شروع دی زیاتی شروع دی یوه تورسرې سر وخلې ګرځي ما ته زما خاوند وښیه که نه چې مړ دی که ژوندی دی ظالمانو دا خو ورته ووایه که نه موږ شهید کړی نشته وایه چې زه صبر شي که نه که ژوندی خو ملاقات یې ورسره وکړه که نه وایي دا ستا خاوند دی الله ظلم او زیاتی چې کله شروع شو که نه چېرته به دغه ملک او دغه ریاست ښاده ورځ نه مومي ملک د هر قسمه ګناه سره چلېدی شي د شرک سره د کفر سره د هر ګناه سره ملک چلېدی شي خو د ظلم سره نشي چلېدی چې کوم ملک ظلم کېږي کوم ریاست کې ظلم کېږي کومه علاقه کې ظلم کېږي دغه علاقه به ښاده ورځ نه مومي ظلم زیات شوی دی زیاتې زیات شوی دی هغه په ریاست د طرفه دی خو هغه زموږ د عوامو د طرفه دی نه هر سړی چې څومره طاقت رسي دومره په بل باندې ظلم کوي یوازې د ریاست نه ګیله نه ده په خپل کلي علاقه کې وګوره که نه په دې خپل کلي علاقه کې وګوره زورور سړی دی مخې ته ورته څوک نشي راتلی هر څومره شاملات راګیري هر څومره کورونه راګیري هر څومره میدانونه راګیري څوک ورته ویلی شي چې دا ولیکئ که یو غریب سړي چېرته معمولي یو انچه دیوال وخوښه ټول کلی پسې راپاڅېدلی که نه راپاڅېدلی څه کوي لارې بنده ظلم او زیاتی چې کوم ځای کې شروع شو دغه ځای به چېرته په امن سره نه نبی علیه السلام یو صحابي ته وصیت کو ای زما صحابي د مظلوم د اهنه ځان وساته ګورې مظلوم د اهنه اتق دعوة المظلوم د مظلوم د اهنه ځان وساته تا ورته سپېړه ورکړه تا ورته کنځلې وکړې چې تا ورسره څه کول هغه دې ورسره وکړه تا پسې مخ نه شو راګرځولی چې ستا نه لږ اخوا شو که نه اسمان ته وکتل الله ته خو ویني نو الله ته خو ویني نو زه هم ای ظالمه چې کله مظلوم اسمان ته وکتل ووایه زما بدې ورځې شروع شوې په زما بدې ورځې شروع شوې ځکه حدیث مبارک کې راځي چې د مظلوم اواز څنګه د خولې نه وځي دا ډایرکټ د الله د عرش سره ډغره وي د الله او د مظلوم په منځ کې پردې نه وي او چې کله دا عهد الله عرش ته ورسي الله تبارک وتعالی فرمایي ای مظلومه زما د په خپل ذات باندې قسم زما د په خپل لوی باندې قسم زما د په خپل لوی شان باندې قسم چې ستا بدله به د دې ظالم نه اخلم اگر چې لږ وخت پکې ولګي د خپل علاقې ظالمانو ته وګورئ که نه چا چې به ظلمونه کول د خپل علاقې مشران رعایت کوي د خپل علاقې د ټول نه لوی ظالم رعایت کړه نن سبا به المسیح خیر غواړي الله تبارک وتعالی
د مظلوم چرته به ځای نه بیایي. نو دغه وجه ماته دې عذابونو چې ښکاري هغه ظلم او ستم ماته ښکاري، ظلم او زیاتې او ستم. الله نو خبره درته کوم، یو خو د علماو ګستاخي مه کوئ، د علماو بې عزتي مه کوئ. زه دا نه وایم چې زما د پارټۍ او زما د جماعت د عالم قدر کوه، زه وایم چې په نوم عالم دی دغه قدر کوه، په نوم عالم دی دغه قدر کوه. تېرو ورځو کې زه دلته کې د حسن مولوي صاحب سره په جومات کې په دوکان کې ناست وم، یو تن راغی د یو مولوي صاحب نوم یې واخیست، د پلانکې شته داسې په الفاظو واخیستم چې موږ یو عام سره یادو، پلانکې شته. ما ورته حسن مولوي صاحب ورته ویل خو دلته نه یم، دلته راځي، دلته نه راځي، نه دلته یي. چې روان شوم مولوي صاحب ته لکه دا هلک ته دې کلي دی، مې راوغواړه راوغواړه چې راغی که نه. ما ورته ای پلانکیه داسې مه وایه چې پلانکې شته، وایه پلانکې مولوي صاحب شته. د هغه قدر کوه، لږ عزت کوه، ستا په عمر کې هم کشر وي، عمر کې به درنه کوي یقینا. هر څنګه چې دی عالم دی داسې نوم ورته ماله، اګر چې دا نوم د هغه نوم د سبا د خبره نه ده، خو لږ عزت دا ده چې ته پلانکې مولوي صاحب شته. زه دا نه وایم چې زما د جماعت د عالم صاحب قدر وکړه، زما په نوم عالم چې دی د هغه قدر کوه، د هغه عزت کوه، د هغه احترام کوه.